و د خدای ظالمه په خپله خو دې سترګې پټې کړې خو زه دې په داسې غم اړولم چې اړو ځان مې ترې نه خلاصېږي که د دې شراب په بوتل په ځای دې راته وړوکتیا کې قلم کتاب په لاس کې را کړی وی نو څومره به ښه وی سپینې سپینې مه وه سر به وخورې نو اوس به ما سپینې وی نو چې دا ورکوي نو هغه زاړه څوک څه کوي بس هماغه د پیسو ایکټر دی بس هغه ایکټینګ یو کو ولاړو بس دغه پیسې ما واچولې جیب کې اوس یا خپل کار به کوي بلها کارم په ډرامو کې وکړو ډېر وخت هم په ایکټینګ کې چې کم دی تېر کړو څه بینک بیلنس څه ګاډی ماډی بنګله منګله څه شته دی جي نه مال د خدای سم نشته کومې جنکۍ چې شو بېس ته راشي د ډرامو ته فلمونو ته دې ته راشي د دوی مجبوري وي او که دوی د شوق نه راځي بس دا مزدوري ده د هغې راشي به دغلته مو ښځه هم جوړه شي خور مو هم جوړه شي مور مو هم جوړه شي بس کیسه ختم ډرامه ختمه فلم ختم کیسه ختم د هغې دا لار او زموږ دا لار بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د الله چې بخونکي مهربانه ذات دی را سره موجود دی یار حسین سواتی صاحب جي چې تاسو په ډېرو فلمونو او په ډېرو ډرامو کې کتلی وي د دوی ګیټ اپ چې تاسو وګورئ د دوی هم د محمد حسین سواتی صاحب په شان دی چې کوم دی یوه پنسه اوچته وي په غاړه کې ډېر زیات امیلونه او که تاسو د دوی لاسونه وګورئ نو ډېر زیات وګوت مې غوښتل چې د دوی په دې ډرامو باندې او د دوی په دې فن باندې او په دې ژوند باندې درسه یو څو خبره کوم یو جهان مننه یار حسین صاحب چې مختصر ټیم ورکړو جی ډیره مهرباني الله دې ښه ساته بس ټیم خو موږ ملنګان خلک یو ورکو نو تاسو څه تپوس کوئ زه تابعدار کومې جنکۍ چې شو بېس ته راشي د ډرامو ته فلمونو ته دې ته راشي د دوی مجبوري وي او که دوی د شوق نه راځي یاره ډېرې به پکې د مجبورۍ نه راځي بس دا مزدوري ده د هغې راشي به دغلته مو ښځه هم جوړه شي خور مو هم جوړه شي مور مو هم جوړه شي بس کیسه ختم ډرامه ختمه فلم ختم کیسه ختم د هغې دا لار او زموږ دا لار جی نن سبا موږ داسې نوی اکټر ونه لیدو لکه څنګه موږ په سکرین باندې وګورو صرف د جهانګیر خان صاحب د شهید خان صاحب محمد حسین سواتی صاحب ستاسو نوم شو سلیم خان صاحب شو داسې اکټران چې لږ نوی کم اکټر رانغلو دا څه وجه ده آیا ډایرکټر کیمرامین دو موقع نه ورکوي که نه څه وجه ده خبره خو دې ښه وکړه خبره دا ده چې هغه زړو له موقع نه میلاویږي نوو له به څه میلو شي بل دا چې نوو له به هله میلاویږي نن سبا دور بس وایي سپینې مه وه سر به وخورې نو اوس به ما سپینې وی نو چې دا ورکوي نو هغه زاړه څوک څه کوي بس هماغه د پیسو ایکټر دی بس هغه ایکټینګ یو کو ولاړو بس دغه پیسې ما واچولې جیب کې اوس یا خپل کار به کوي او جی بس دغه ایکټینګ دی د هغې نو نوي کسان به کوم ځای نه راځي چې په پیسو وروره ایکټینګ لکه زه اوس خپله بچې کچه کې کښېنوم اسکول ته بوځم او هغه 14 ته یا 12 له ورسي هغه خو د اسکول د ایجوکیشن نه دغه نه ډپارټمنټ نه خبر دی داسې چې زه ډایرکټ څوک راولم او لسم پرچه کې کښېنوم نه به څه نه خبرېږي دا ډایرکټ راځي په پیسو دلته بس وایي ایکټر دی ایکټر هغه دی چې هغه د ماشوموالي نه او هغه استازي وي هغه په دغه باندې پوه شي د ایکټینګ په طریقه او په هر څه باندې کیمرا ورک باندې نو دغه حساب باندې هغه بیا ایکټر جوړېږي داسې ایکټر نشي جوړېدی دا خو دنیا راځي تاسو خپل ځاني د ایکټینګ سره څه کار کوئ یاره زه خو خپله سرکاري نوکر یم ایجوکیشن کې او پلار مې استاد او زه کلاس 4 یم نو بس لګې و خپله زندګي تېرو بلها کارم په ډرامو کې وکړو ډېر وخت هم په ایکټینګ کې چې کم دی تېر کړو څه بینک بیلنس څه ګاډی ماډی بنګله منګله څه شته دی جي نه مال د خدای سم نشته نه بس دونه تنخواه ده چې هغه خپل کور پې ساتو ډېرې کې دا کتونکي به ډېر زیات په انتظار باندې په تمه باندې چې ستاسو به یو ډایلاګ هم ورته کوئ هغه ډایلاګ ورته وکړئ ستاسو په دې ډایلاګ باندې چې کوم د انټرویو ختمون جي بس زه خو به د منشیاتو خلاف یو ډایلاګ درته وکړم او هغه ډېر مشهور دی په یو ډرامه کې 2 وروڼه دي هغه ډرامه ما په خپله دغه کړې ده یو ډېر ښه سړی دی خپل بچی ځان سره جومات ته بوځي بدعمله زما پلار پکې شراب وله ناست دي زه یم شرابي کې چې کله لوی شم شرابي شم بیا موږ سره یو نوکر وي هغه زما دا پلار مړ کړي نو زه هغه نوکر له بیا څه ویم کاکا ستا د دې لاسونو نه قربان شم او دا هغه سړي د ټوپک ګولۍ نه قربان شم چې چا زما دا پلار مړ کړی دی ورشم کښېنم مسر و د خدای ظالمه په خپله خو دې سترګې پټې کړې خو زه دې په داسې غم اړولم چې اړو ځان مې ترې نه خلاصېږي که د دې شراب په بوتل په ځای دې راته وړوکتیا کې قلم کتاب په لاس کې را کړی وی نو څومره به ښه وی نن به د دنیا خلکو ماته جوارګر بدعمله او شرابي نه وي اوچتې کا کاکا اوچتې کا د جنازم په ما رامله اوچتې کا
زبردست ډیر ښه ډیرو ملګرو غوښتنه کوله چې تاسو هم د دوی په ژوند باندې او دوی کوم کار کوي په ډرامو کې په فلمونو کې د هغې په حق ورسره یو څو خبرې وکړئ که نه جي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ دلله پامان